السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نوې ویډیو کې موږ تاسو داسې طریقه زده کوو، یعنی دا طریقه به زده کوو چې موږ تاسو په فیسبوک کې آنلاین وو خو بل چاته مو ونه ښیي. کله چې تاسو فیسبوک ډیټا آن کړئ، فیسبوک مو آن کړی وي، نو ستاسو ایډیټ بل چاته ښکاري چې تاسو اوس آنلاین یې، یعنی تاسو فیسبوک کاروئ. نو د دې سیټینګ سره تاسو کولی شئ چې دا بند کړئ، یعنی تاسو که فیسبوک آن کړی هم وي بل چاته به نه معلومیږي چې تاسو آنلاین یې. نو دا طریقه در زده کوم، ویډیو تر اخره وګورئ. بیخي اسانه طریقه ده دوستانو. د ویډیو خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ. که چېرته مو خوښه شوه دا طریقه نو لایک یې هم کړئ. د دې لپاره به دوستانو تاسو ورشئ، کله مو چې فیسبوک آن کړو یو دلته کې درې کیلي یا ستاسو د پروفایل تصویر وي، په هغه باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره به لاندې راشئ. تاسو په دې طریقې سره به وي، لاندې به راشئ. دلته کې به سیټینګ اینډ پریویسی اپشن وي، په دې باندې کلیک وکړئ. دلته کې به دوستانو تاسو بیا په سیټینګ اپشن کلیک وکړئ. بیا دوستانو تاسو دلته کې پروفایل سیټینګ تاسو ته ښکاري، په دې باندې ما مخکې ویډیو هم جوړه کړې ده، خو فیسبوک چې څومره اپډیټ کېږي د دې سره د دې سیټینګ کوم طریقې چې وي هغه چینج کېږي. نو ځکه دوهم ځل لپاره په دې باندې ویډیو درته جوړه کړه. ګورئ دلته کې به پروفایل سیټینګ باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره به تاسو بیخي لاندې اپشن ګورئ، اکټیو سټیټس. نو دا چې دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، دا به ستاسو آن وي. دلته کې تاسو ته دا اپشن ښکاري، دا به تاسو ته آن وي. کله چې دا آن وي بیا تاسو فیسبوک استعمالوئ، نورو کسانو ته پته لګي چې تاسو فیسبوک کې آنلاین یې. که چېرته مو دا اپشن بند کړو، دلته کې مو ټرن آف اپشن باندې کلیک وکړو. اوس که تاسو فیسبوک آن هم وي، تاسو فیسبوک کې لګیا وئ، ستاسو د موبایل ډیټا آن وي، فیسبوک کوئ، خو بل ستاسو د فیسبوک ملګرو ته دا پته نه لګېږي چې تاسو فیسبوک کې آنلاین هم یې. نو دا سیټینګ په دې طریقې سره کار کوي. که چېرته مو ویډیو خوښ شوی وي، ویډیو ضرور لایک کړئ، چینل درسره سبسکرایب کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لیاله په امان.